عبدالعزیز ډیر عادل بادشاه تیر شوی دی، دومره انصافدار بادشاه تیر شوی دی چې په مخ د ځمکه به داسې انصافدار بادشاه یو که آخره زمانه کې حضرت مهدي راځي نو وي و باقي سوال نه پیدا کېږي. داسې انصافدار و. د ښځه د بادشاه لور وه او د تره لور یې وه او ډېر دولتمند انسان، دومره دولتمند و چې یو جوړه به یې سار بدلول او یو به یې ماښام بدلول او قیمتي جامې د نفاست او د پاک دامنۍ انتها ته رسېدلي، بوټي ګرد و غبار چې په جامه به پرېوت درو د لس به بدلې او ښځه د بادشاه لور وه او داسې د بادشاه د کورنۍ سره تعلق و، دولت او اسونه او غلامان او مریان هر څه ډېر تېر. خو چې کله بادشاهي ورته حواله شوه چې څومره مال دولت ټول یې بیت المال کې جمع کړ، یو جوړه کې به ګرځېده، د جمعې په ورځ به غسلخانې ته ننوت، جوړه به ووینځله په خپله ځان له، نو چې قوچه به شو نو بیا به یې واغوسته، غټې غټې ټوټې به جامو ته څادرونو ته لګېدلې وي او چې څومره سامان مال دولت ورسره هغه یې د ښځې نه واخیست. ویې ښځې ما ته پته ده چې دا د بیت المال دی، که تا له پلار هم کړی د بیت المال دی، خفه کېږم دا ټول بیت المال ته وقف کوم. وی که ما سره زما په دې ژوند ګزاره کولی چې خو ډېره ښه ده، که نه شې کولی خفه کېږه ما طلاق به درکړم، ته خپل انتظام ځان په خپله کوه. هغې وی نه ولې نه کوم تا سره ګزاره، ژوند دې دا بادشاه ته چې ورسېد ژوند یې د سختو او د تکلیفونو دومره د انصاف بادشاهي تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د ده په بادشاهۍ کې به شرمخ زمري په ځنګل کې د ګډو چیلو سره یو ځای ګرځېده او په ګډو چیلو به یې حمله نه کوله. دا د عقل نه بار خبره ده، دې ته غټ کرامت ویل کېږي، عقل نه بار خبره. یو ورځ شرمخ په چیلۍ حمله وکړه او چیلۍ وشلوله، چې کوم شپونکي و هغه وی انا لله و انا الیه راجعون. عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. چا ورته وی تا ته څه پته ولګېدله، غلطه خبره دې وکړه، خولې نه دې غلطه وویستله. اخو د اخبار نشته، ټي وي نشته، بل څه نشته، هغه زمانه کې دا سو نه ورته وایي چې تا ته څه پته ولګېده، خو په میاشتو په مزل تا نه بادشاه لرې دی، ته څه خبرې چې عمر ابن عبدالعزیز وایي چې وفات شو. وی بس ما ته پته ولګېده چې وفات شو. ته څه نه ته وایې؟ وی ګوره چې د هغه کله نه بادشاهي شروع شوې ده نو شرمخان به زموږ ګډو چیلو سره یو ځای سره تېرېدل، حمله نه ده کړې او نن شرمخ زما په چیلۍ حمله وکړه. معلومیږي دا چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شوی. نو چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شو نو معلومیږي دا چې عمر ابن عبدالعزیز دنیا نه تللی دی. واقع چې معلومات وشو عین هغه وخت کې عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی. څومره نیک بادشاه. نو د عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړه، وی دا عمر ابن عبدالعزیز غوره دی او که امیر معاویه صاحب؟ حضرت معاویه صحابي کم یو پکې غوره دی؟ نو عبدالله ابن مبارک ورته وی وجود دې راله غوني غوني کړ، ویښته مې ودرېدل. دا دې څه وویل؟ ولې صاحب وی که ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سرونه ډکه شي، ټوله ځمکه د عمر ابن عبدالعزیز غوندې خلقو نه ډکه شي، نو د حضرت معاویه صاحب خو پرېږده د هغه د اس د خپو هغې دوړې ته نه رسي چې په کوم اس د نبي علیه السلام سره په ملګرتیا کې جهاد کړی دی. دا خو لا لویه خبره ده، د هغه اس هم لویه خبره ده، د اس د خپو خاورې ته هم نه رسي. دا خو د حضور پاک ملګری دی، صحابي دی، اول نمبر اولیاء کرام صحابه دي، اول نمبر. او نبی علیه السلام په خپله فرمایي خیر القرون قرني، زما پیړۍ نه بهتره پیړۍ په مقدس ځمکه نشته. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. نبی علیہ السلام فرمائی زما دوست سره که چا دشمنی وکړه زما د طرف نه ورته اعلان جنگ دی، اعلان جنگ. نو اول نمبر اولیاء کرام څوک شو په مقدس ځمکه؟ صحابه کرام، د حضور پاک ملګري، هغه ملګري چې نه نارې ته کتلي دي، نه لوږې ته کتلي دي، نه تندې ته کتلي دي، نه شلېدلې جامې ته کتلي دي، نه پلار او مور ته او کلي او قوم او دولت ته کتلي دي، خو چې حضور پاک مبارک فرمایي را پاسه ورمنډه وي. پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، بچې هم پرېږدي، قوم هم پرېږدي، دولت هم پرېږدي، هر څه پرېږدي. دا نه وایي چې صاحب پرېږه ډوډۍ خورو، صاحب د واده شپه مې ده، نه نه،
حضرت حنظله رضی الله عنه د واده شپې ته نه ګوري صاحب دا خو د واده شپه ده که نه سبا به درځم نه حضرت سعد رضی الله عنه د واده شپې ته نه ګوري واده به خپل کار کوي رسول الله مبارک میدان جنګ کوي واده سره قصر دې ته بیا نه ګوري نه واده ته ګوري نه د واده هغه خوشحالۍ ته ګوري نه دې ته ګوري چې دا مې بچی دی حضرت ابوبکر صدیق جنګ کې میدان کې بچی پسې منډه وایي نه دې ته ګوري چې دا مې ماما دی حضرت عمر فاروق فرمایي ماما مې د ټولو نه مخکې ده بیا وجنه نه دې ته ګوري چې دا مې تره دی نه دې ته ګوري چې دا مې پلار دی نه بس د الله د پیغمبر حکم میدان ته ځانګړی دې ته هم نه ګوري صاحب جامې مې شلېدلې دي صاحب دا خو زما لویه کارخانه ده په مکه کې او لوی جایداد دی زما په مکه کې او بال بچ مې دی اوس خرګنۍ مې ده دا به څه کوم نه هجرت دی ځای چې ځو استبدلوا د دې نه غټ اولیا په مقدس مکه بل څوک شته کوم سړی چې د الله په لار کې د خپل مال نه او د خپل سر نه او د خپلو بچو نه او د خپل مال نه او د خپل کلي نه تېر شي زما په ذهن کې به دغه غټ ولي الله په مقدس مکه بل د الله د رضا دپاره او دغه صحابو زندګي وه کرامات هم ترې ښکاره د صحابو نه زمونږ خلک دلته لږ خطا کېږي که د عقل نه یو ناشنا غوندې کار وویني که د هر چا نه ښکاره شي دی وي بس دا بزبرګ دی که یو ساحر او جادوګر کوټګر ورته داسې ناشنا غوندې کرتب وکړي که نه بس دی ویل که دا خو زبرګ دی چاړې په خولې ومنډله خو چاړه په خولې منډل د کوم ځای نه زبرګي شوه هلکه دا خو ډېر لوی زبرګ دی دا ولې زبرګ دی دی خو مونځ نه کوي نه دا خدای ته رسېدلی د مونځ ته تاجت دی اوس پیغمبر علیه السلام نه زیات خدای ته رسېدلی بل څوک شته هغه خو تهجد پرې نه ښودل هغه خو روژه پرې نه ښودل هغه خو مونځ پرې نه ښودل شین کمیس پې چولي پرتوک بینی څښابین به تیزي سګرټ به څکي پیب لخپې به ګرځي سرتور سر به ګرځي غاړې ته به 15 ګزه تسبیح چولي او کچکول به په غاړه کې پروت او خیر به غواړي او مونځ به نه کوي سګرټ او چیلم به څکي او هلکه دا د خدای ملنګ د خدای ولی دی ګوره ده ته به غږ نه کوي د خدای ملنګ دی کمیس اوچت که پرتوک بینی شین کمیس یې چولی مونږ خلک دلته خطا شو مونځ د یو سړی نه کوي هغه دې ولی شي او فاسق دی نبی علیه السلام فرمایي هلکه دا پلانکې سړی خو مونځ نه کوي جی ایک نماز مکہ میں ایک مدینہ میں ایک بغداد میں یہ خو یو په مکه کې کوي بل په مدینه کې کوي بل په بغداد شریف کې کوي او غواړي خیر دومره چې خدای ته رسېدلې په یو قدم دی رسېږي مکې ته نو دا د خلکو نه سوال او خیر ولې کوي او د ډېر لوی درجې او سوال قرآن نبی علیه السلام فرمایي چې کوم انسان د مخلوق خدا نه سوال کوي سوال د قیامت په ورځ به د په مخ کې اډوکې ښکاري غوښه به پیني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه نه وې او نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کوم انسان نور درته دلته په دغه لاس کې راکوز کړي نور او سپومې درته په دې لاس کې راکوزه کړي خو د ګوتې د بند عمره د شریعت او د سنتو خلاف وي دا به ساحر کوټګر جادوګر دا به نیک سړی نه اوس به زه د ولی او د الله د نیک بنده جان پړتال چې کوم د حضور پاک په وینا دی چې ورته وایي نو ماته پسر وچشم چې وایي نه دی نو نه بی لور به څوک پېژني لور به پېژني چې دا پوهېږي که نه سره زر به څوک پېژني زرګر به پېژني ما لکه راوړې زه په سرو زرو څه پوهېږم زه نه پوهېږم هغې سره یو راکوټې غوندې کاڼې دي په هغې یو مږي نو پته لګي چې دا سره زر څنګه دي او د هغه کاڼې نه پته لګي چې دا ښه زر دي او که بېګاره زر دي څو کیرټه دي کیرټ ورته وایي که څه شی دی که ما نه دی راوړلی او زه په تور کاڼې مږم نو ما ته څه پته لګي دارنګې زما وروڼو د اولیاو د بزرګانو کسوټی هغې کاڼې ته کسوټی وایي هغه د حضور پاک مبارک وینا ده د دواړو جهانو مبارک سردار د الله قرآن چې وایي دا سړی به ولی دی او نیک دی بېشک به وي او چې هغه وایي نه دی نو نه به صحابو نه شوي دي صحابو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې په منبر ناست په دا منبر او د میاشتو په مزل لښکر لرې دشمن سره جنګېږي او د لښکر مشر کمانډر ان چیف چې و هغه ساریه او دې د جمعې تقریر کې حضرت عمر رضی الله عنه دې ځای نه آواز کوي یا ساریتو الجبل الجبل دې ساریه غر نه ځان وساته دې غر ته وګوره غر نه ځان وساته دا آواز یې وکړه او خپل تقریر یې شروع کړه چې کوم صحابه ورته تابعین ناست و چا وی عمر صاحب
څه ناشنا واقع ورته پېښه شوه ځکه یې تقریر په دوران کې اواز وکړ چا ویل بوډا دی کمزوری دی پوه نه شو همت او جلال خو زیات چا تپوس هم ونه کړی شو هغه د ساریه لښکر چې څه موده پس راغی واپس چا دې تپوس وکړ هلکه پلانکې جمعه باندې پلانکي ټیم خو څه ناشنا واقعه نه وه پېښه وی ولې نه څه وی دشمن سره م جنګ کوو دشمن مخکې دی مونږ ورپسې یو دشمن مخکې دی مونږ ورپسې یو وی دې کې مې یو اواز واورېده یا ساریتو ای ساریه الجبل الجبل دې جبل نه ځان وساته غار ته وګوره غار ته متوجه شه وی چې ما دا اواز واورېده وی ما وی چې والله انه لصوت عمر قسم په الله چې دا د عمر فاروق اواز دی وی چې شاته مې غر ته وکتل په غر راپسې بل لښکر را روان که د عمر اواز مې نه اورېدلې مونږ خو مخکې خیال و شاته نو دل کړی بیا خو چې مې وکتل نو شاته هغه غر والا ته متوجه شو نو هغې ته مو شکست کړ ناس په مدینه منوره کې دی او د میاشتو په مزل لښکر لرې دی د مدینې شریفې نه یې وینم او اواز ورکوي هلته یې اوري دې ته کرامت وایي کرامت شرافت او عزت ته وایي د یو نیک انسان نه د الله د نیک بنده نه دا پکې شرط دی ګورې د الله د نیک بنده نه چې د عقل نه بار یو کار ښکاره شي نو هغې ته کرامت وایي او که د پیغمبر نه د عقل نه بار یو کار ښکاره شو نو هغې ته معجزه وایي خو دا پکې شرط دی چې د الله د نیک بنده دی که د یو کوډګر او جادوګر نه د لاس نه څه داسې ناشنا کار ښکاره شو هغې ته به کرامت نه وی که د یو ساینسدان د لاس نه یو کار ښکاره شو هغې ته به کرامت نه وی کرامت او دې څیزونو کې فرق دی کرامت کې استادي شاګردي نه چلیږي هغه د الله له طرف نه او دا ساینسدانان چې کوم ناشنا شی جوړوي هم ناشنا شی وي یا دا ساحران کوټګر چې کوم کار کوي لوټه اورقی پکې اوبه را پیدا شي چاړه په خوله منډي شیشې خوري دا هم ناشنا کار دی لیکن دې کې استادي شاګردي چلیږي یو جادوګر نه بل زده کوي د بل نه بل زده کوي د بل نه بل داسې ده که نه د یو ساینسدان نه دغه د جز جوړولو د بم جوړول چل یو زده کوي او د بل نه بل زده کوي د بل نه بل زده کوي د دې اسباب مادي بې مادي یو بل ناچل زده کړي نو استادي شاګردي پکې چلیږي د کوډګر شاګرد کوډګر دی د بل نه چل زده کړی هغه د بل نه زده کړی او چته هم دا اورېدلي دي چې د سلیمان علیه السلام زوی هم به تخت پاوا ګرځو چته هم اورېدلي دي چې د نبي علیه السلام مبارک د بوت نوبو بیدې د هغه د نوسونه حسن حسین یا د هغه د صحابو نه دا چل زده کړي نو په معجزه کې او په کرامت کې استادي شاګردي نه چلیږي د هغې داسې اسباب نشته چې یو بل نه سړی زده کړي او استادي شاګردي پکې وچلېږي د هغې ډایرکټ تعلق د الله سره الله چې وغواړي د نیک انسان نه به یو ناشنا کار ښکاره کړي چې ونه غواړي نه به ښکاره کوي او سایر او کوډګر خو هر وخت چې غواړي هغه خپل کار کوي هغه سره څه اسباب وي خو موږ یې نه وینو موږ پرې نه پوهېږو او پیغمبر سره هېڅ اسباب ني د الله ولي سره هېڅ اسباب ني چې الله وغواړي او د پیغمبر د لاسه ناشنا کار ښکاره کړ دا به معجزه او چې الله غواړي او د نیک انسان د لاس نه یو ناشنا کار ښکاره کړ هغې ته به کرامت وشي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي بخاري شریف کې حدیث چې یو ځل حضور پاک مبارک له میلمانه رالل وی اواز یې وکړو چې ځان سره چا سره یو کس ډوډۍ وي دویم دې بولي که چا سره دوه کس ډوډۍ وي دوه دې بولي درې دې بولي دا میلمانه پورته بوځي وی ما ځان سره دوه کسان بوتله زوی یې دی هغه وایي چې بابا مې میلمانه ما ته وعده کړل چې دا کور ته بوځه هغه زمانه کې دا 70 آیاتونه لانو نازل او ابوبکر صدیق لاړه نبی علیه السلام سره وی میلمنو ته موږ ډوډۍ تیاره کړه ورته م کېښوده وی میلمنو وایي چې د کور خاوند څه شو وی موږ ورته وایي چې د کور خاوند لا نشته ډوډۍ خورئ وایي چې موږ خو دا ډوډۍ نه خورو تر څو چې د کور خاوند نی راغلی وایي موږ ورته وایي ګوره که هغه راغی نو خفه به شي او ډوډۍ وخورئ بس هغه لاړ نبي علیه السلام خواله او موږ له ډوډۍ تیاره کړه وخورئ وی میلمنو وایي چې نه د کور خاوند نی راغلی موږ یې نه خورو وی زه خو پوه شوم چې اوس به مې بابا راځي ما ته به غوسه چې تا میلمنو باندې ډوډۍ ولې نه ده خوړلې حالانکې میلمنو په خپله نه خوړه وی دې کې مې د بابا اواز واورېده وی د کټ لاندې پټ شوم عبدالرحمن وی د ابوبکر صدیق دی وی چې پټ شوم سینګ کور ته راننوت د بیبي نه یې تپوس وکړه چې میلمانه څه شو وی هغې ورته وی چې دغه دې ناست دي ډوډۍ مې پرې خوړلې ده وی هغه مور مې ورته وی چې ډوډۍ خو ورته مونږ کېښوده په هغې خو وی چې مونږ یې نه خورو تر څو چې د کور خاوند نه راغلی وی ما ته یې واده وکړو چې پلان کې یې روزه ما ته غوسه وی زه راووتم یارېدم چې بابا د ما غلطي نه وه مونږ خو میلمنو ته ډوډۍ کېښوده خو چې میلمانې نه خوري نو مونږ څو وی ابوبکر صدیق ډېر غوسه و چې دا ډوډۍ واقعي میلمه ته چې ډوډۍ کېږي او نه خوري دا بیا به ګرمې او بیا به اور بلې دا خو څه ګیس خو نه دی هغه زمانه کې ګیزونه میزونه غورو ګران کار حضرت ابوبکر صدیق غوسه شو تاسو ته چې ډوډۍ کېښوده ډوډۍ ولې نه خوړه نیکبختیان
وی ته نه وې مونږ ځکه ونه خوړه وی خط زیړو خورم نه قسم دې کوم وخوړ ابوبکر صدیق مېلمنو وی چې ته نه خورې زمونږ هم دې قسم یې که مونږ وخوړه خدای کور کې لانجه جوړه شو لیکن ګوره نیکانو بندګانو ته که زمونږ د دې زمانې وځې چوکه د لاس کې ډوډۍ افضل اوله نه خورې دا قسمونه خورې ځای که نه ځې نه اصل وایي وی ذاک من الشیطان وی دا ما چې قسم وخوړو تا دا شیطاني اثر و هله ښځې راوړه ډوډۍ توبه ګوتې پکې ګنده کړې دواړو مېلمنو هم ګنده کړې د مېلمنو نیت هم روغ و هغې وي چې ډوډۍ خو لږه ده نه هسې نه مونږ یې وکړو د کوربه نه اوږې پاتې نه شي دې به راشي اوږې به پاتې شي په چې کوربه وي په شریکه به خو نه دی نه ګزاره به عبدالرحمن د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی فرمایي چې ډوډۍ کې مې شروع کړه مونږ هم کېناستو مېلمه هم کېناسته مور مې هم کېناسته ډوډۍ خورو خلاصېږي نه وایي چې ډوډۍ د بره نه اخلو لاندې نه اوچتېږي لکه د چینې چې ډوډۍ اخلو لاندې نه اوچتېږي وایي مونږ هم پې ټول ماړه شو چې خوا کې ګاونډیانو هغې نه په کاسو کې ورته هغه هم پې ماړه شو وایي بیا نبي ابوبکر صدیق وایي چې ای ښځې دا ډوډۍ زیاته نه شوه وایي زما د قسم په خدای وایي چې یو نړۍ اوچته لس زیاتېږي په سترګو راته ښکاري وایي سهار وختي به هغه ډوډۍ خوانچه راواخېسته نبي علیه السلام ته به ولېږلو دا برکت د نیکانو د لاس نه چې ښکاره شو کرامت ورته ویلي کوي یو دوه صحابه فرمایي د نبي علیه السلام نه مجلس نه روان شو تیاره ده توره تیاره وایي چې توره تیاره دواړو سره کونټۍ وې د یو د کونټۍ نه رڼا جوړو شو د کونټۍ لکه د بیټري په شان خلک وایي لکه کونټۍ کې بیټري ده مې دا 1400 کاله مخکې د حضور پاک صحابو ته الله پیدا کړې ده د یو د کونټۍ نه رڼا خطا دواړه پکې روان لار روښان چې یو ځای ته ورسېد یو لار جدا کېده د بل جدا کېده نو چې یو په دې ته هغه کونټۍ کې خو رڼا وه نو د هغه بل کونټۍ هم رڼا شروع کړه یو صحابي فرمایي صحرا کې روان لار رانه غلطه شو چې لار غلطه شوه تلم یو زمری را باندې پېښ شو زمري خوله وازه کړه او غړمبېده لکه چې اوږې زمري دی انسان ښکار ورته میلو شي خدای دا څه وشو دا په زمري ورپېښ شوم وایي بس اواز مې ورته وکړه چې زمریه ته هم د الله مخلوق دی او زم د الله د رسول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ملګری یم ګورې چې ما ته غږ ونه کړي بس وي هغه زمري چې دا مې ووایي وایي سر یې ښکته کړه او رانږدې شو لکۍ یې ترنګول لکه سپی چې سینګ مالک ته لکۍ ترنګوي هېڅ یې نه غلمبار نه بل څه او وایي چې څنګه راغې ما ته خوا کې تاو راتاو شو او وایي نیغ روان شو چې نیغ سمن مې لاړ نو بیا ما ته شا شاته ګورې راغی وایي زه پوه شوم چې دا زمري خو ما ته لاره ښایي زمري رانه مخکې دی زه ورپسې زه ورته ما ته لار وښایه وایي رانه مخکې زه ورپسې چې کوم دی دوه لارې راځي زه ودرېږم زمري په یو لار ځي وایي زه ودرېږم چې نو کومه لار وایي وایي زمري نه پسې بیا شاته ګوره راپسې راوګرځېده او بیا رانه روان شو مې چې همدا ده وایي هله زمري پرېښودم چې د هغه صحرا ځنګل نه یې راویستم او کلي ته یې مخامخ کړم دې ته اوس کرامت حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د کسرا د علاقې د بادشاه د فتحې دپاره ولېږه دا چې د علاقه فتحه کړه او کوتاهي به نه کې نیغ پې ورځه سینګوره د کسرا بادشاه هوښیار و هغه کښتۍ ټولې لر کړې وې او لوی دریاب دی پول پې نشته او کښتۍ هم چې د لرې کړې نو خلک پسې به پورې وځي چې سینګوره د سره د فوجه هلکه پول خو نشته کښتۍ خو بادشاه خو بل طرف ته غونډې کړي اوس به څه کوو دا خو مېلمانه دي دوی د به کښتۍ انتظام د کوم ځای نه کېږي کښتۍ خو دا د مدینې شریفې نه شي راوړی او بله بدل دی سعد بن ابي وقاص ملګرو ته وایي راځئ دننه مخکې کېږم چې به یې دریاب وردو صاحب دا خو ورکوټې دریاب نه دی سمندر دریاب دی دا هغې څه ده دا څه کوې وایي نه د الله د رسول د خلیفه حکم دی د رسول هم نه د هغه د خلیفه حکم دی چې ورځی پې وایي نه دی نه مخکې کېږم چې ډوب کړم مه راځئ او کې ډوب نه کړم ته راځئ راپسې وایي ای دریاب ته هم دال دی او زم د الله د پیغمبر د رسول د خلیفه په حکم زم جهاد د دې دریاب د پاسه ما ته به لار برابرې او چې څنګه یې پې اس ورخوشې کړ فوج ورپسې شو ټولې غاړه لاړل او د خپلو اسونو هغه سمان هغه خپې هم په بولمدې نه شوې دې ته کرامت وایي کرامت دې ته نه وایي چې ډوډۍ وخوره هغه پلارکي ځای کې پیر صاحب دی ولې ډوډۍ نه خوري خدای پاکه ډوډۍ خو نبي علیه السلام خوړلې د هغه نه غټ پیر خو بل څوک نه خو صحابه کرامو خوړلې د هغوی د خو لوی خلک بل څوک نه پلارکي ځای کې د خدای ولي دی لوی زبرګ دی لکه څه چل دی پکې چې دونه لوی زبرګ دی بربند ناست دی نه ګرمي کېږي او نه یخني کېږي
بشیر خو جامې هم دا په ګرمي هم کېږي او یخني هم کېږي دی ګرمي کېږي او نه یخني کېږي جامې نه اغوندي خدای ته وګورئ چې کوم انسان بربند ناست وي او عورت یې ښکاري دا اغوندي کېدی شي ولې زموږ عقل کار نه عورت یې ښکاري که دی ناپوهه دی خو لیونی شو که نه پوهېږي او که دی پوه دی او روغ دی او بیا هم عورت نه پټوي نو فاسق فاجر دی شریعت مخالف پلانکي ځای کې پیر دی ډېر نیک سړی دی د کرامت خاوند دی هلکه ولې اودس مات یې نه کوي یا خدایه پاکه اودس مات یې نه کوي اودس مات یې خو چې انسان یې نو خامخا به اودس مات یې کوي نو ما هم یو دی تپوس کړ مونږ ملکانو لاړو نو یعنې مې تپوس وکړو یو دی اودس مات یې نه کوي نو هغه خوا یې ګاونډي نه مې ورته تپوس وکړ دا پیر صاحب اودس مات یې نه کوي ماخوتن مانځه نه پس په تیاره کې راځي اودس مات یې راته وښیي چې کوي که نه کوي هلته مخکې خو زکوتیان یې نه کوي غټ غټ برېت به پرېښي غټ غټ اوږد اوږده برېت چې دا ټونډې به پټي دا زموږ په وطن کې دي په پنجاب کې ډېر زیات دي غټ غټ برېت او جناب علي او د خلکو پیري خلک به ورځي ورته به ناست دي دومره اوږد اوږده برېت به یې پرېښي او جناب مونځ به نه کوي ږیره به خورئ خو د پیغمبر سنت ته خدای ږیره خورئ زموږ خلق مرشد پاک دا زما مرشد پاک دا زما پیر نو جی نه خدای ته رسېدلی دی او جی دا هغه هلکه مونځ نه کوي نجیب مونځ دی ساجد دی خدای ته ورسېد خبره خلاص دا د جنت سند دی د خدای د رسېدو سرټیفیکټ چا ونه ورکړی دا خو به الله رسول ورکوي که شکرګزار بنده دې ولې ګرځی یو بزرګ عبادت کو شیطان ورته آواز وکړ وی بس ته عبادت ته نور جت نشته بس ته خدای ته رسول هغه کې سوچ وکړ چې نبی علیه السلام د الله فرمایي چې واعبد ربک حتی یأتیک الیقین تر مرګه پورې د الله عبادت کوه واعبد ربک حتی یأتیک الیقین تر مرګه پورې د الله عبادت کوه نو هغه ته خو وایي چې د مرګه پورې کوه او ما ته وایي بس چې ته عبادت ته دا شیطان دی نو شیطان پېژنم در باندې شیطان او ته څه وایي وی غړولې مې وي خو د علم په زور رانه بد شوې وی بیا دې ما سره چل وکړه وی د علم په زور در نیم د الله په فضل د نه بد شوم وی دویم کې د علم په زور بیا مې قبر کې راځم بیا مې رغلی وی د علم په زور نه د الله په فضل د نه خلاص شوم او د الله ولي به څوک یي قرآن شریف وایي ښه الذین آمنوا یو خو دا چې ایمان یې برابري عقیده یې برابري الله یو مني موجود یې مني د ټولو کائناتو خالق مالک او د ټول مخلوق پیدا کوونکې فنا کوونکې بني کوم ښکلي صفات چې په قرآن او په احادیثو کې د هغه ښکلي صفتونه د الله مني د خشتو صفتونو مالک دا مني قادر مطلق خالق حی قیوم دا انوار او دا سپومې راښکاره کوونکې او فنا کوونکې انسان له ژوند ورکوونکې ختموونکې انسان له مرض راوستونکې جوړوونکې دا څوک دی د الله دا به مني قادر مطلق د کائناتو اختیارمن او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت پیغمبري به مني او دا به ایمان چې په ټولو پیغمبرانو کې اخري پیغمبر او د ټولو انبیاو سردار او د الله ټول رسولات به مني فرشتې د الله مخلوق ته به مني کتابونه د الله دي هغه به مني د آخرت ورځ به مني ته نه آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت تقدير به مني خیر او شر ارته به مني دا د الله رب طرف نه دي د آخرت ورځ به مني پل صراط به مني د قبر عذاب به مني د عصر به مني فرایض به مني چې دا لمونځونه فرض دي زه به یې کوم روژه فرض ده زه به یې نیسم حج فرض ده زه به یې کوم زکات فرض دي ورکوم به ناروا ګناهونه به مني چې دا د الله نافرماني دې نه به ځان ساتل وکانو یتقون یو عقیده به برابر او دویم وکانو یتقون تقوا به پکې وي دویم صفت ده عقیده درست تر مزېداره ده تقوا پکې نشته پرهیزګاري پکې نشته تقوا پرهیزګاري تقوا درې مرتبې به زمین لیکل کړي دا کفر او شرک نه به ځان ساتي ډېر د ګناهونو نه به ځان ساتي دا دویمه مرتبه ده او درېیمه مرتبه هغه خصوصیت چې د الله نه مشغولۍ الله تعالی د په منځ کې رکاوټ دي د هغې نه به ځان ساتي نو چې عقیده او ایمان یې برابر شو او تقوا او پرهیزګاري پکې پیدا شوه الله وایي دا د الله ولي دا زما ولي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون ایمان عقیده برابر او تقوا پکې پرهیزګاري پکې لمونځ کوي او دس کوي تسبیح کوي ذکر و اذکار کوي په خوله درود چلېږي په خوله ذکر چلېږي په خوله غیبت او کنځل نه چلېږي او که په خوله غیبت چلېږي پایه که نه ګناه شو که نه شوه ګناه کبیره شوه
په خوله کنځل چلېږي نو بل سپکه په چلېږي مجلس ته ورځې او د بل بد درته وایي خو خپله محتاج کې ولایت ورته وشي غیبت کې غیبت لویه ګناه ده دې د پردی سپکه وي دا ډېره لویه ګناه ده دې په بل باندې خلک په دغه کوي چې د خلکو بې اعتمادي پیدا شي ټول خلک ما نه راځي دا خو ډېره لویه ګناه ده دې کمه کوي دا خو ډېره لویه ګناه ده دې د پیسو لعنت خلکو نه ورکوي خلکو نه پیسې اخلي دا خو ډېره لویه ګناه ده دا تقوا نه شوه ذکر و اذکار الله یادول درود شریف ویل د چا غیبت نه کول علماو سره محدثینو سره او علما نیکانو سره محبت مینه ساتل او بدانو ته د نیکې لارې ترغیب ورکول دا د الله وجه دی لهم البشرى قرآن شریف کې الله فرمایي دوی به زیری وي د قیامت پر ورځ دوی به جنتونه وي د قیامت پر ورځ باندې دا نیکانو وګویا الله د پنجاب کې اگر رپې دار جنت ته ورغړ کړی پرې چې څوک نه و جنتي ایران براشي هغه ولا ټول په پټو کې کارونه کوي ټول ورته خدمت کوي نماز وخت شي الګا مونږ کو نه یاره پیغام کامل دی